بس زه داسې د بسانو سټاپ ته راورسېدم ته غم وکړه زه ځان رسوم. یاره لږ ګزاره وکړه د لږ یاره ګزاره کوه یاره دا ګډ کور و تا ته ګوري ګزاره وکړه یاره بس ګزاره وکړه. اشه دا راته جنازه په څو بجې ده؟ 5 بجې ځوان څو بجې؟ 1 بجه ده. 1 بجه ده؟ بس دا د 1 بجه ده بس انشاءالله 5 بجو له زه ځان رسوم. ته یو کار وکړه. هلو دا ولې کار شو؟ په دې کې بیا بیلنس ختم شو. اوس به څه چم کوم؟ ډېره ضروري خبره مو ورته کوله. ځوان یاره یو خبره هم درته کوله خوښ ونه به دی؟ یا وکړه خیر. یاره زما دا کار زوی پاتې شوی دی. الله دې سره وکړي الله دې پر ورغلي. خیر یو ضروري خبره مو ورته کوله. زما په موبایل کې بیلنس ختم شو. که د چېرې دا ستا ټلیفون راکړی وی ما خالي ضروري خبره ورته کوله. څه ټلیفون وکړې؟ دا دې موبایل واخله. کور ودان زرداد یم. بس ته یو کار وکړه دلته یار یو ځوان وډیاړو د بس په سټاپ کې بس د هغه څه موبایل واخلې دا د هغه نمبر دی. بس ته یو کار وکړه که چیرې زه وځنډېدم بس ته یې درې له درځئ جنازه هلته در واخلې زه هلته ځان رسوم. صحیح ده؟ هو بس صحیح ده. ټیک دا دې ورور کور ودان الله دې عزت وکړي. زما بس راغی بس زه درته ولاړ. بس الو څو خبرې کوې؟ عثمان یم. کوم عثمان؟ تا چا له ټلیفون وکړ چا سره د کار؟ ښه بس ځان دې اچولی بس ته بشي خبره هم نه یې همځان دې بس دې اچولی بس بشي خبره هم نه یې چا له د ټلیفون وکړ دې وروره څه دماغ خرابی پاتې و؟ زموږ هلک پټ شوی دی د هغې ورځې بعد زموږ هلک ټول ناپته دی تر اوسه پورې یو درک فرق یې نشته. دا فکري ټلیفون یې ستا په نمبر راغلی دی او تا اوس ځان دا رقم اچولی ته بس بشي خبر نه یې جد څه کم هلک ښایه ته چا له ټلیفون وکړ دې وروره یا ستا احساس ډېر کمزوری دی ستا دماغ کار نه کوي. دا زه تا ووایم او ودې ټکوم پخپله به د دماغ ځای له راشي. سر ما ستی هلک نه دی لیدلی وروره چېرې اوس دی هلک؟ یا ته سوچ وچ پر وکړه واره سوچ وچ پر وکړه بیا به ستا دماغ ځای له راشي. ستا دماغ سم ځای له ودې راغلی. او سر دا خو یو ورځ پر جبلینو راډه باندې ولاړم د بس پر شټاپ باندې یو هلک راله راغی ول زما په موبایل کې بیلنس ختم شوی دی ما خیال په کور کې پوتکي څه وله ورته دا ستا موبایل راکړه زه ټلیفون کوم کور ته ما موبایل ورکړي ټلیفون یې ورکړي په بس کې وختې بیا ما نه دی لیدلی هغه بس کې ولاړ. ښه د هغې وروسته بعد زموږ هلک ورک دی او د هلک تا پټ کړی دی ته بس ځان دی اچولی. یا سر یا ما نه دی پورته کړی ما نه دی پټ کړی یا بھائی سر دا کار ما نه دی کړی. سر زه څه وکړم سر دا دغه کې ما مه راولئ وروره دا منډه ترنډه زه نشم کولی دا کیسې زما در وس بار دي زه څه وکړم سر؟ بس ته یو کار وکړه جی سر ته 2 لک روپۍ ما ته راکړه زه به دا کیس دا رقم ختم کړم. ستا بلکل دا سړی نه په سترګې لیدلی دی نه تا ټلیفون ورکړی دی او نه تا موبایل ورکړی دی. زه به تا دا رقم چې صفا کړم چې وبه دررسم. بس 2 لک روپۍ سر 2 لک روپۍ بس څه مطلب سره خندا تا پر ما خیال د ډېر ساده خیال راغلی پر ما باندې څنګه زما سر اوس خلاص دا بل څوک دا تر بلیک میل کوي یا بل څوک دا رقم په سا وکړه تا کومې خبرې ستا ما ته وکړلې زه چې یم عثمان هغه خبرې کوم ته ما نسې بلیک میل کولی. دا ستا ریکارډینګ مو مکمله د ما سره دی او کم سړي چې زما پر نمبر باندې ټلیفون کړی یا بل سړي د هغه ریکارډینګ هم ما سره کړی را سره دی. تاسو ته سېچو خبرې کوې نه تا اصلي پولیس نه دي لیدلي چې زه واره پر تا باندې اف آی آر کاټ کړم او تا اصلي پولیس ونیسي څو چې ته دې ووایي په تاڼه کې دې کښېنئ بیا به تا ته څه درکړي چې اصلي سېچو چیش ته وایي اصلي پولیس ولا چیش ته وایي 2 نمبر یې ته اوس زه دا ستا نمبر دی ما نه راغی دا ستا ریکارډینګ هم پروت دی زه به ورځم تاڼې له پر تا باندې به پرچه کاټوم ورته چې پولیس والا ونیسي بیا به تا ته څه درکړي خلاص ولا کس یې بچو تا د عثمان اغا سره پنګه واخیستله خلاص نه کړو زه ورځم تاڼې له ودستې. هلو
الو الو ملګرو بلیک میلینګ چالو دی دا رقم چې پلونه خلکو له راځي خامخا پرې شي نو شي باندې خلک بلیک میله کوي بیداره سئ هوښیاران سئ دا ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې خپل موبایل په ریکارډینګ ولګوئ که چیرې دا رقم یو حادثه د تاسو سره وشي نو به د تاسو سره ثبوت پروت وي د ریکارډینګ په ذریعه باندې نو په هغه ریکارډینګ باندې تاسو در هره ځای ځان رسولی شئ کوم چیرې زموږ دا کوچنی میسج خوښ شوی مخکې در سره شیر کړي چې هر ځای یاست ما او زرداد په دواړو کې مه هېروئ السلام علیکم